بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم عبداللطیف سیماب او تاسو ګورئ پی ټي وي نیشنل پیښور نیغ په نیغه. قدرمنو کتونکو، هیله ده چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله سوکاله او د صحت په جامه باندې ښایسته یئ. چې چېرته هم یئ الله مو روغ جوړ خوشحاله او سوکاله لره. ګرانو قدرمنو کتونکو، زموږ 3 پروګرامونه د دې نه مخکې د مونځ په موضوع باندې وشو. نن زموږ 4م پروګرام هم په دغه موضوع باندې دی او په دغه موضوع باندې موږ یو ځل بیا مفتي حبیب الله صاحب له زحمت ورکړی دی. راځئ چې مفتي حبیب الله صاحب سره د مانځه متعلق په مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. مفتي صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه حوال دی؟ خیر دی جی، الحمدلله، د الله احسان دی. تاسو ښه؟ شکر دی جی، جزاک الله خیر. مفتي صاحب په تیر پروګرام کې موږ دغه ډسکس کړي وو چې نیت تړل او بیا قیام او رکوع او سجده تشهد پورې راغلو. نو زه یو پوښتنه تاسو ته دا کول غواړم چې دا کله موږ تشهد ته ناست یو که نه، دا ګوته یو اوچتېږي داسې، نو په دغه حواله تاسو خبره وکړئ چې دا په کومه موقع باندې ده او د دې طریقه به څنګه وي، شکل یې څنګه جوړول دي د ګوتې، او دا د کوم ځای نه ثابته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په تشهد کې تشهد دغه شهادت ته ویلی شي چې موږ ورته هم پښتو کې التحیات وایو. جی جی. په دې کې چې کله د شهادت ته راورسي، اشهد ان لا اله الا الله، جی، اشهد ان لا اله الا الله، جی، دغه دا ګوته اوچتول دا مسنون او سنت طریقه ده. ښه دی. دا متعددو کتابونو بلکې تقریبا هر د حدیثو کتاب دا حدیث راغشتی د نبی علیه السلام چې صحابه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام به کله په تشهد کې شهادت ته ورسېده نو دا ګوته به یې اوچتوله. اشاره بالسبابه زموږ فقها ټول په مسنونو کې لیکي چې اشاره بالسبابه په تشهد کې یعنی د مسواکې ګوتې سره دا ګوته اوچتول په شهادت کې دا سنت طریقه ده. د دې د اوچتولو کم الفاظو سره به اوچتېږي نو هغه چې کله اشهدو ته راورسي، اشهد ان لا اله الا الله، بعضې فقها دا طریقه ښیي چې لا سره به اوچت کې، الا الله سره به یې لړه کړي. خو صحیح دا ده چې کم شهادت ابتدا نه شروع شي نو دا ګوته اوچتول اقرار د شهادت دپاره دی. نو شهادت د اشهدو نه الا الله پورې نو دې دوران کې اوچته شي. د دې د کیفیت د بندولو 2 طریقې ذکر دي. یو طریقه دا ده چې دا 3 ګوتې داسې یوځای شي او دا 2 ګوتې بیا داسې 5 غونتې ترېنه جوړ شي او اردو کې لیکلی کېږي داسې جوړ شي. دا طریقه ده. دویمه طریقه زموږ فقهاو دا لیکلې ده او راجح هم ده او سنت نه ثابته ده. نو هغه ده چې دا 3 ګوتې به همدقسې راماتې کړې شي، دا یو به سیده پرېښودلی شي او دا کټه ګوته د دې سر به د دې منظمې د پیوند سره داسې کېښودلی شي. صحیح. دا یو طریقه هم فقهاو ذکر کړي او دې ته راجح هم ویلی دي. دې کې زموږ فقهاو دا هم لیکلي دي چې بعضې په دې کې لږ مبالغه کوي، یعنی داسې نیغه اوچته کړي. دا مکروه دی ته فقها ویلي، بلکې علی حرکت یسیرة، په معمولی حرکت سره، اشهد ان لا اله الا الله، بدقه معمولی حرکت سره. نو لہذا دا د سنت نه ثابت دي او صحیح او راجح او مفتا به قولم زموږ د فقهاو ټولو جمهور دا دی چې دا سنت ده. او که فرض که چا نه پاتې شي نو سهار نه دی ځکه چې سنت دي. او بالکل، نو بس ثواب به کم شي او ترک نه دی پکار. ترک نه دی پکار ځکه چې سنت عمل دی د نبی علیه الصلاة والسلام او په دې دی عمل وکړی شي. صحیح. مولانا صاحب هم د مانځه سره متعلق یو پوښتنه ذهن ته مې راځي چې مونځ خو په یو حالت کې هم پرېښودل نه دی جایز، نه دی معاف په یو صورت کې هم. بالکل. خو آیا داسې هم څه صورتونه شته، داسې حالات شته چې په هغې کې دا ګنجایش شته چې مونځ معاف کیدی شي پکې؟ اصل کې جی د مونځ د فرض کېدو دپاره 3 خبرې ضروري دي چې مونځ په چا فرض دی. یو عاقل بالغ مسلمان. په عاقل سره ته لیونی ووته، یعنی په لیونو باندې مونځ نه دی فرض. صحیح. او اگر چې هغه د هر عمر سره دغه وي که نه، نو عقل، شعور او روغ مازغه دا د دې دپاره ضروري دي. صحیح. دویم عقل، بلوغ سره ته ماشومان وته نو په ماشومانو باندې فرض نه دی. البته تربیت په حدیث پاک کې د 7 کالو نه ذکر شوی دی. ابو داود شریف حدیث دی، نبی علیه السلام فرمایي
مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین. تاسو خپلو بچو ته د مونځ امر وکئ په داسې حال کې چې هغه د 7 کالو وي. او فضربوهم علیها وهم ابناء 10. او چې کله بیا د 10 کالو شي دی مونځ کې کوتاهي کوي ستاسو بچي نو بیا یې پې وهئ، یعنی هغه تأدیبا د ادب غزار ورکوئ. او وفرقوا بینهم فی المضاجع، دا د ابو داود شریف حدیث دی چې کله د 10 کالو شي تاسو خپلو بچو د ملاستې ځای نه جدا کوئ، یو ځای مسملوئ. دې کې ډېر حکمتونه دي. خو د مونځ دغه چې دی د 7 کالو نه واخله، بلکې زمونږ او ستاسو ماحول دا دی چې نن سبا د تعلیم او د تربیت او د زده کړې صلاحیت پکې پیدا کیږي. نو 4.5 کاله دي، نو د 5 کالو ماشوم د 6 کالو ماشوم نن سبا ډیره ذمہداري ده د والدینو، خاص کر د مور چې هغه د مونځ تربیت ورکوي. نو یو چې مستثنا دی هغه ماشوم دی د فرضیت نه، ټیک ده چې په ده باندې نشته. یو ماشوم چې نابالغه دی هغه باندې نشته، نابالغه دی، ټیک شو. او لیونی هم ته مستثنا شو، یعنی چې عقل کار نه کوي. او کافر هم ته مستثنا دی. په کافر مونځ او دس او حج او زکات دا نشته، بلکې په کافر باندې اسلام ته را داخلېده دي. دا خو ارکان اسلام دي، په اسلام کې دننه. نو لہذا عقل، بلوغ او اسلام دا د مانځه دپاره هغه ضروري احوال او حالات دي. یو انسان دی چې هغه لیونی هم نه دی خو شیخ فانی دی. شیخ فانی دی ته وایي چې یعنی قریب الفنا دی، داسې عمر ته رسېدلی دی چې بسان قریب وفات کیدونکی دی، چې هغه د قبلې مثلا د قبلې هغه ادراک نشي کولی یا د اودس ادراک نشي کولی پوره اندازې سره. نو دا هم په دغه حکم کې دی چې دا معذوره دی، یعنی د دم هغه عقل برابر په خپل حال پاتې نشو. د شیخ فانی چې څه ته وایي زموږ فقها که نه، نو دم چې بس څنګه وکړه هغسې به یې کړي، پویوه را پویوی که نه پوهېده نو بس هغه هم بیا مستثنا دی. مفتی صاحب یو خو دغه عام زموږ د معاشره کې چې موږ کوم خلکو ته لیوني وایو، یو خو دغه ښکاره باره چې کوم دي. د دې نه علاوه اوس په دې زموږ او تاسو چې په کوم دور کې ژوند کوو نو مسلې مسایل د انسانانو دومره ډېر شوي دي چې مختلف قسمه نفسیاتي مرضونه دي ډېرو خلکو ته، او ذهني او نفسیاتي داسې دي چې هیر ډایمنشیا سپیسیفیکلی یو مرض دی چې په هغې کې حافظه د انسان ختمه شي. د دغه انسان په هکله باندې څه دي؟ نو هماغه خبره شوه که نه چې دغه درې قواعدو سره د خو نور عمر ټیک ټاک تیر کړی دی، خو په یو سټیج د عمر په یو سټیج باندې دی دغه حالت کې حالت سره مخامخ کیږي. نو د دغې نه پس دته استثنا شته؟ اصل کې د لیوني 3 حالته وي. یو خدا دا چې د بچپن نه دی لیونی دی، نو که هغه د هر حال کې دی نو هغه بس د ماشوم حکم دی، مرفوع القلم دی ته وایي. ټیک دی. یو دا دی چې مثلا د ماشومتوب نه ټیکو، ځوانۍ کې هم ټیکو څه وخته پورې، بیا رستو حالات خراب شو. رستو حالات خراب شو، نو چې رستو هم حالات خراب شو نو د دې خرابېدو نه رستو د ده هم دغه حکم دی چې دا هم مستثنا دی. او چې کم وخت د بلوغ نه بعد تر دې لیونتوب پورې کم حالت یو د هغې به محاسبه د سره کیږي، که هغې د مونځ دی که یا نور احکامات دي، ګناهونه جرمونه دي، نو هغه به د سزا او جزا د هغې میلاویږي. او دریم حالت دا دی چې مثال په طورې یو انسان دی چې هغه باندې حالات بدلیږي را بدلیږي، کله روغ وي کله ناروغ وي، کله ښه وي کله ناښه وي. نو د اکثریت باندې د حکم لګولی شي چې د اکثر او اغلب حالت څه وي، او یا د لیونتوب د حالت د یو وخت مکمل وي. مثلا سحر ټیکو د سحر، خو د ماسپښین د زوال نه مخکې دی لیونی شو، تر دې چې مونځ قضا شو لیونی مازدیګر بیا ټیکو. نو لہذا مازدیګر چې دی ټیک دی نو دغه ماسپښین مونځ په ده باندې شته، د یو وخت عمره لیونتوب پرې رالو چې کم چې پاتې شوی دی. ځکه چې ده ته ښه حالت ملو شو نو ده باندې دغه د بېهوشۍ، د بېخوبۍ یا د قضا کېدو یا د عذر معذرت وغیره ده باندې دا قضا شته. نو دا 3 حالت د لیوني دي. په دې کې حکم بیا د جنازې هم دی، د جنازې هم دغسې د عام مونځ دی. نو هغه هم بیا په دغه حالاتو باندې چې یاره مثلا یو د لیونو جنازه خو المجنون کالصبي، دغه زموږ فقها لیکي چې د لیوني خو د ماشوم په شانتې حکم دی،
په مونځ او هر څه کې احکاماتو کې پې جاري کېږي. نو مونځ د جنازې به هم پې د ماشوم کېږي. خو که دغه حالت چې دا دویم دریم کله ښه کله خراب دریم او یا دا چې د بلوغ نه وقت ټیکو بیا لیونی شو نو د داسې دوه قسمه لیونو د دې دویم دریم د جنازه به د لوی په شانتي کېږي. او که داسې چې د بچپن نه دی لیونی را روان دی بې خود او بې دماغ را روان دی نو هغه حکم د ماشوم دی. د ماشوم دی مرفوع القلم. او چې دا دغه وي د ذهني بیماری خو تاسو ذکر وکړو چې په د باندې نشته که نه د معاف دی استثنا ده ورته، خو د نورې ناروغۍ چې وي د وجود په دغه حالت کې څه حکم دی؟ چې انسان مازغه کار کوي مازغه او ژبه کار کوي. یاره که ژبه کار نم کوي چې مازغه او ذهن کار کوي چې د څه ناڅه ښه او بد پیژني، یعنی په خپل نفع او نقصان پیژني پوهیږي، نو که خپې هم کار نه کوي که سترګې هم کار نه کوي لاسونه هم کار نه کوي مونځ نه دی معاف. مونځ په یو حالت کې هم نه دی معاف چې سا پکې وي او مازغه کار کوي بس دا روغ دی دی به مونځ کوي که لاس پې وي که نه وي. باقي د هغې ډېر صورتونه شریعت کې ډېر اسانتیا ده چې یاره دی باتروم ته نشي تللی دی اودس نشي کولی دی به تیمم کوي یا د ده به څه طریقه یا د ده لاسونه هم نشته نو دی به څه کوي تیمم به د ده دپاره هم علاج ته بل څوک به یې وله کوي. خو معاف نه دی مونځ په یو حالت کې معاف نه دی. صرف دغه لیونی او دغه چې کوم درې شرطونه یې مستثنا دي او باقي مونځ په یو حالت کې. مولانا صاحب کوم مونځونه چې د انسان نه پاتې شو او دی په دغه حالت کې وفات شه د هغه پسماندګان به د دې فدیه ورکوي؟ د مونځونو فدیه زموږ د فقهاو بلکې تقریبا ټولو مذاهبو کې دا یو اختلافي مسله را روانه ده چې د مونځونو فدیه یا کفاره شته که نشته. د مونځونو فدیه دا به ادا کولی شي که نه؟ زمونږ ډېر فقها په دې قایل دي چې ورکولی به شي فدیه به ورکولی شي، بلکې زمونږ مفتابهي قول د فقه حنفي مطابق دا دی چې د مونځونو فدیه به ورکوي، خو د دې حکم جدا دی. یو داسې ده چې یو انسان باندې مونځونه باقي دي ډېر مونځونه پې باقي دي او هغه ته یاد هم دي او دی په مرض موت کې دی نو دله وصیت کول واجب دي. مرض موت کې دی دله وصیت کول واجب دي چې فلان فلان په ما باندې دومره مونځونه دي که ماله الله صحت راکړه خو زه به راوګرځم که نی زما مال نه به د هغې فدیه ورکړي. دغه صورت کې بیا فدیه ادا کول واجب دي خو چې د هغه خپل مال وي یا چاته وصیت وکړو هغه ویل چې بس دا دې په ما شوه نو بیا ادا کول واجب دي. یو دا ده چې وصیت یې نه دی کړی وصیت یې نه دی کړی او وفات شو نو بیا یې که اولاد رور ملګری دوست د هغه مونځونه حسابوي او د هغې فدیه ورکوي نو دا بالکل هغه ته فایده وررسي استحسانا دا بیا واجب نه ده او لازم نه ده. او بلکې زه خو اکثر خلکو له دا مشوره ورکوم چې زمونږ او ستاسو کله مړي وشي نو خلک ډېر صدقات کوي نو هغه صدقاتو پیسې د راجمع کوي د دې مونځونه دي حسابوي. بعضې وخت کفارات وي قسمونو کفارې وي یا څه وي نو دا دې پکې کوي دا ښه خبره مړي ته په دې کې فایده ده. نو د مونځونو فدیه په هغه صورت کې واجبه ده چې مرحوم وصیت کړي او هغه لا چې په هغه باندې مونځونه وي نو وصیت کول هغه هم واجب دي چې غاړه خلاص شي او که نه وي نو بیا دا د الله حق دی نو بس الله پېښ او هغه پېښ. او یا که فرض که هغه وصیت نه وي هم کړی خو پسماندګانې بیا محسوس کوي او هغه یې ورکړي او بالکل نو ښه خبره فایده وررسي او هغه غاړه پې الله پاک خلاصوي. او دا چې کوم موږ ذکر وکړو د ذهني مریضانو دی باندې فدیه هم نشته؟ نه نو دا خو مکلف نه دي که نه او دا آزاد دي دي ته مرفوع القلم ویلی شي. مرفوع القلم دا دی پسې څه نه لیکلی کېږي دی چې څه کوي نه دی نه چې بد کېږي خو نه لیکلی کېږي او که د دی نه د نیکۍ کار کېږي نو بیا د نیکۍ کار خو هغه الله پاک استحسانا دوی ته اجر ورکوي او بالکل ورکوي نیکي خو د دې قابل قبوله ده لکه نیکي قبلیږي کومه چې سزا ده که نه د سزا صورت ترې نه مستثنا ده سزا صورت. ښه مولانا صاحب په دې طرف راتاو شو لکه دا خو د مریضانو خبرې شوې چې ذهني مریض او د جسماني مریضان چې کوم دي که نه چې چاته استثنا شته او چاته نشته. عام حالاتو کې زه خبره کوم لکه یو عام انسان دی او هغه لا ټیک ټاک دی په صحت باندې په صورت باندې روغ جوړ دی او د هغه نه په د ژوند په لومړنۍ حصه کې تېنه مونځونه قضا شوي دي او ډېر قضا شوي دي
تعداد ورته هم نه دی یاد، وروسته ورته احساس وشو. احساس ورته وشو او صحت یې لا ښه دی، دی به څه کوي؟ د منځونو قضا کېدو کې دا خبره ضروری ده چې قضا منځونه خو به په هر صورت راګرځئ، ښه دی. خو د هغې طریقه کار به صحیح زموږ فقها وایي چې قضا منځ راګرځئ، هغه ورځ هغه وقت د موجوده چې اوس یې ته راګرځئ نو هغه ورځ هغه وقت دا یادول پکې ضروری دي. یعنی تعین د وقت او تعین د حکم په نیت کې دا ضروری دی په فرض او واجبو کې. کله چې تا نه منځونه ډېر قضا دي او د هغې تا ته تعداد نه دی معلوم نو دې دپاره به ته یو ټارګټ کړې، یو تعین به مقرر کړي. مثلا عموما 14 کاله کې اکثر او اغلب یو نارینه بالغیږي، 14 کاله اندازتن وایو، نور خو د فقهاو رایه جدا ده، اندازتن وایو. نو د 14 کالو نه اوس زه راځم مثلا زما 35-36 سال عمر دی، نو 35-36 نه 14 چې منفي کې څو راځي؟ یعنې یو څومره چې پاتې شو 10 کاله دی، 14 پاتې شو. مثال په طورې دغه 21 سال راځي تقریبا. دغه 21 سالو کې زما چې پیله ابتدایي ځواني وه، مثلا 14 15 16 17 18 19 20 پورې، زما داسې ګمان دی، یعنی زه اندازه ویم که نه، د سوال جواب مثال درته جوړم، زما داسې اندازه ده چې په دې کې ما صحیح منځونه نه دي کړي، خپل مثال مې درته جوړ. اوس به د دې 15 کالو یو لیمټ خو زما مقرر شو چې یاره دغه 15 کالو کې ما کله کړي او کله نه کړي، زیات دا ده چې نه مې دي کړي مثلا. نو یو ټارګټ او لیمټ زما معلوم شو چې یاره زما 15 کاله منځونه دا مشکوک دي چې ما کړي که نه کړي. نو آینده 15 کاله هر منځ سره یو منځ راګرځوه. ته خو 15 کاله به ګراني، نو یو کال کې م راګرځولی شي، یو کال کې م راګرځولی شي. نو د هغې به طریقه کار دا وي چې مثال په طورې اوس ته کله نیت تړې، مثلا ته نن مازدیګر نه شروع کې او نو ته به داسې وې چې زه فرض منځ کوم قضا د مازدیګر اول کم چې زما په ذمه دی، نو بس او په دې حاضر وخت د مازدیګر او هغه نیت الفاظ ورسره وایي که نه، نو ستانه اول چې کم د مازدیګر پتاو هغه پاتې شو. داسې ماښام چې راشي 3 رکعاته فرض منځ کوم قضا د ماښام اول کم چې زما په ذمه دی، په دې حاضر وخت د ماښام و خاص دی تعالی را دغه چې کم الفاظ دي نیت برابر کی، دا هغه الفاظ دي. که دا ستا ذهن کې برابر نو زبانی ضروري خبر نه ده، لکه ذهن کې دا خبره فرض کړه پرته ده چې ما زه هغه مونځ ادا کوم چې کوم د ټولو نه اول په ما فرض شوی دی او ما نه پاتې شوی دی، د ماښام داسې ماسخوتنم داسې سهارم، نو دا یو ورځ مثلا تا چې منځونه وکړه نو دې سره ستا یو ورځ ستا د ژوند اوله چې کومه پتا وه هغه پوره شو. بیا داسې سبا، بیا داسې بله ورځ، بیا هر ورځ دا الفاظ وایه. نو هغه اول چې کوم مثلا تا باندې 100 منځونه دي، نو اول کم یو 100 نمبر هغه د نه ختم شو. اوس یو چې تا وکړه نو سبا چې کوم اول دی نو هغه د 99 اول دی، نو دلته به اول دا شي، بیا داسې 98 بیا داسې 97 په دغه طریقه باندې. نو چې چا باندې ډیر منځونه دي تعداد نه دی معلوم، نو وخت خو به معلومي، کال به معلومي، سن به معلومي، نو هغه به وایي چې یاره دغه عمر کې یا دغلته زما ډیپټي وه یا دغه عمر کې یا دې سټیج کې د دې تعین به وکړي. نو هغې کې بس بیا سړی اندازه انسان ته کېږي چې یاره دغه لیمټ کې ما نه کوتاهي شوې ده، نو هغه لیمټ دې پوره کړي، باقی کوشش د دې کوي راګرځي که باقی جون وفا وکړه نو یا بسم الله دی به باقی احتیاط کوي، د خپل منځونه دې ورسره کوي او قضا دې ورسره راګرځي. او بلکې دې کې ډېره فایدهمنه خبره ده، ضروري خبره ده. بعضې بوډاګان مونږ وینو، بعضې مشران یا نوجوانان چې اوس نه په مونځ شروع شوي دي او دی باندې ډېره قضا ده، هغه نفلونه کوي، د نفلونو په ځای د هغې دا قضا کوي. دا ډېره ضروري ده ځکه چې قضا به تا سره حساب کېږي چې کوم ستا په ذمه فرایض دي او د نفلو تا سره حساب نه کېږي. که ته وایې چې نفل د فرایضو ځای نیسي او استحسانا هغه الله پاک در کوي، خو هغه به اول پوره کې چې کوم فرایض قضا شوي دي، کمې به
هغه وباسي. نو دا ډېر ضروري خبره ده چې د نفلو په ځای د خلک قضا منځونه کوي. خو چې په چا وي زه الحمدلله زه ویلی شم دا چې الحمدلله زه صاحب ترتیب یم چې مونږ په لږ ښه و بد پوه شوي یو نو منځونه اودسونه دي مدرسې دي او دغه جوماتونه یو تر ننه پورې بلکې زموږ والد صاحب د الله مغفرت نصیب کړي هغه بیمار و اپریشن یې و نو د مثانې نو ما ورته وویل چې یاره چې تاسو باندې څومره منځونه درنه څومره دغه شوي یا ځوانۍ کې هڅوي نو ما ته وی تا خو سبق ویلی دی زه صاحب ترتیب یم. صاحب ترتیب هغه چاته وایي چې ټول عمر کې 15 منځونه نی قضا شوي ماشاءالله. نو دا یو لوی اعزاز دی. اکثر امامان وي داسې صاحب ترتیب نو دغه ستاسو چې یاره ډېر منځونه نو هغې طریقه دا ده یو لیمټ به مولانا صاحب تاسو دا ترتیب وخو چې لکه فرض که اوس هغه قضا راګرځئ نو هغه د وخت تعین به وکړي ځان ته به دا کیلکولیشن به وکړي چې ما نه د څومره پیریډ پاتې دی بیا چې سهار مونځ کوي نو د وخت مونځ یې وکړو یا ورسره قضا راوګرځولو ماسپښین یې وکړو خو که یو سړی دا پابندي نشي کولی چې هر مونځ سره یو مونځ نو دی داسې هم کولی شي چې سهار یې ټول 15 واړه وکړو یا ماسخوتن یې ټول 15 واړه وکړو. بالکل دا طریقه هم ده لکه ما چې تاسو ته ویل یو کال کې هم کولی شي دی د سهار مونځ سره 15 مونځونه راګرځئ خو دې کې به ترتیب لحاظ ساتي. داسې نه چې سهار 15 راوګرځئ سهار نه سهار پسې ماسپښین پسې مازدیګر او مازدیګر پسې دا ترتیب پکې ضروري دی. په دې ترتیب به راځي. داسې نه چې یو سل منځونه سهار خلاص کم او بیا سل د ماسپښین خلاص کم او بیا سل د نه دا ترتیب پکې ضروري دی. ترتیب لحاظ به ساتي. بل مولانا صاحب موږ خو دغه ګڼو چې په ورځ کې 15 منځونه دي خو د وتر واجب دی په دغه هکله باندې څه حکم دی او د قضا د هغې څه؟ او بالکل اصل کې منځونه 15 نه دي وختونه 15 دي او دا اوقات دي 15 اوقات دي. په دې کې منځونه شپږ دي دا وتر ځان له مونځ دی وتر ځان له مستقل دی. که مثال په طور د کفارې مسله راشي نو د وترو به بیل ورکې شپږو منځونو به ورکې. که د قضا مسله راشي نو شپږ منځونه یعنی وتر مونږ خو بس ماسخوتن سره یو مونځ دی خو نو مونږ یې ځکه وایم هغه تاسو چې څنګه ذکر وکړو 15 وختونه مونږ 15 وختونو کې 15 منځونه ګڼو او اصل کې شپږ منځونه وتر جدا دی دا د ستاسو ذهن کې وي. نو د وترو بهترین وقت یعنی یو خو ابتدا او انتها د اوقاتو چې کومه ده نو چې کوم وقت د ماسخوتن دی اول نه تر اخره پورې هغه د وتروم دی خو پاتې شو افضل او بهترین وقت د وترو هغه د تهجد نه بعد دی. مسنون طریقه دا ده چې انسان د ماسخوتن منځو کې فرض بیا 2 رکعاته سنت وکړي بیا 2 رکعاته نفل په ناسته وکړي. دا په حدیث کې ثابت مسلم شریف حدیث دی. عائشہ بی فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام به که په سفر او که په حضر او ماسخوتن اوده کېدو نه مخکې به 2 رکعاته نفل په ناسته کول. نو په ناسته ضروري ده؟ په ناسته ضروري نه ده مسنون دغسې ده ثواب دی. او عمل د نبی علیه السلام نه ثابت دی په روغ حالت کې. د نفلو خو قاعدم دا د سنت او نفل که یو انسان روغ هم وي ټیک ټاک هم وي په ناسته جایز دي. او د عایشې بیبي د روایت مطابق دومره ده چې ثواب یې نیم دی د قیام ثواب میلو نشي نور جایز دي. هسې انسان ناست دی په افضل په ولاړه دی افضل په ولاړه دی خو دغه دا سنت په ناسته سنت دی د مسلم شریف د حدیث روایت مطابق. او بیا په دې کې انسان اوده شي په وخت اوده شي دا هم سنت طریقه ده ماسخوتن په وخت اوده کېده په هغې کې به حکمت دی چې بیا به ته پاسې تهجد وله نو تهجد عموما 8 رکعاته دي اکثر کم او زیات هم کولی شي خو 8 دي چې تهجد پوره شي اخره کې 3 رکعاته وتر دا بهترین وقت دی. او د صبح صادق نه مخکې سهار چې وقت داخليږي د هغې نه مخکې د اوده کېدو نه مخکې د ماسخوتن 4 رکعاته فرض بیا 2 رکعاته سنت بیا ورپسې 2 رکعاته نفل په ناسته باندې او بیا د اوده کېدو نه پس تهجد او بیا وتر. د وترو بهترین وقت هغه د تهجد نه بعد د تهجد وقت دی یعنی د شپې اخیری حصه ده. د دې مفتی صاحب د تهجد د وخت په هکله که تاسو لږ ته کې تفصیلي خبر وکړئ چې د څه وخت نه څه وخت پورې کیدی شي. بل دا خبره چې د تهجد دپاره ضروري ده چې انسان د خوب کړی وي او دا زمونږ فقها اکثر دا بحث کوي چې تهجد اصل کې ویلی شي را بیدارېدو ته را ویښېدو ته نو زمونږ بعضې علما دا وایي چې یاره د تهجد دپاره خوب ضروري دی
خو نه خوب ضروري نه دی بلکې افضل او بهتر دی. ښه جي. یو انسان به ټوله شپه ویښي 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 یا عبادت به کوي یا بل څه نیکي به کوي یا بل یو خدمت یو کار کې به لګیږي، خو وقت د تهجد شو، د شپې آخري حصه شو، نو اوس به دی تهجد نه کوي. نه نه، دې دپاره خوب ضروري نه دی. البته بهتره ده چې خوب انسانو کې وپاسي. په دې کې مشقت زیات دی، تکلیف زیات دی، نو ثواب زیات دی. خو تهجد ویلی شي را بیدارېدو ته، را ویښېدو ته، نو دغه د دې وجې نه دې ته دغه وایي. د کېدل ضروري نه دي، لکه که یو سړی د ماسخوتن نه تر دغه پورې تر سهار پورې ویښ پاتې شه، د دې دوران کې نو ټایمنګ څه پکار دی چې وخت څه وخت پکار دی چې دی مسلسل ویښ ټوله شپه؟ د تهجد وقت د شپې آخري حصه ده. ښه جي. دا شپه چې تقسیمه کې په 3 ځایه باندې یا چېرته 4 ځایه باندې تقسیمه کې، نو آخري چې کومه حصه راځي د سحر د اذانونو نه، د سحر د صبح صادق نه، اذان خو کله مخکې وروسته وي، د صبح صادق نه دومره وخت مخکې چې بالکل آخر ته وتر وکړي، چې وترو نه فارغ شي، 5-6 منټه د دعا ټایم درته میلو شي، او بیا د سحر سنت وکړي، چې یعنې وخت داخل شي د سحر سنت وکړي. صبح صادق کم وخت دی؟ صبح صادق د سحر د منځ وقت جایز کېدو وقت دی. ښه جي. صبح صادق دا زموږ فقها تشریح کوي چې د سحر د مانځه وقت د صبح صادق نه واخله تر نور راخته پورې دی. نو صبح صادق دی ته وایي د دا نور راخته طرف ته، کم طرف نه چې نور راخیږي، نو د داسې په پلنو باندې یو سپینوالی خور شي د شپې په آخري حصه کې د سبا راختو ټایم کې، دې ته صبح کاذب وایي، دروغجن سبا. بیا دا یو 10 منټه دا خور وي، بیا دا رڼا په اوږدوالي شي، یعنی اسمان او زمین طرف ته، دې ته صبح صادق وایي. کله دا رڼا دا په کولو او صفا فضا چې وي، وریځ نه وي، دغه نه وي، نو دا دې صفا پته لګي، په دې مونږ اندازه کړې ده دا صبح صادق. نو دغه ټایم نه د سحر اذان او د سحر مونځ دا جایز شي، یعنی د پیشمنی د بندېدو وقت هم دغه دی. پس مختصر غونډه کې اخیری پوښتنه مې دا ده چې تاسو خو انتها وښوله د وخت، شروع د څه وخت او د تهجد شروع د کوم وخت نه کېدی شي؟ شروع د نیمې شپې نه بعد، او د نیمې شپې نه اخوا چې هر څه ټایم وي. لکه اوس که د ګړۍ په ټایم باندې موږ شمارو که نه، نن سبا چې کوم موسم دی او کوم وختونه دي، نو د 100 بجو نه تر 100 بجو پورې کېدی شي. نو ماښام تقریبا چې 10 منټه د پاسه 5 نه ماښام شي، ټیک ده جی. نو دې ځینه ته کوه بیا سحر چې دی نو تقریبا 5 بجې هغه هم واخله، 12 غنټې شپه ده. صحیح، 12 غنټې دي صاحب، 5 نه 5 پورې، ټیک ده جی. 12 غنټې شپه ده. نو په 12 چې په 3 باندې تقسیم کی، نو 4 غنټې د ماښام نه بعد دا اوله حصه د شپې شوه. ټیک شه. مثلا 6 7 8 9 پورې اوله حصه شوه، دا اوله حصه شوه 9، او یوې پورې دویمه شوه، بیا 10 11 12 1، نو تر یوې پورې دا شوه. نو د یوې نه اخوا دا افضل ټایم دی، د تهجدو بهترین ټایم شروع شو د یوې نه، ځکه چې دی نه اخوا اخیری حصه یې شروع شوه. ښه دی، ښه. صحیح. بس ډیر مختصر وخت هم په ختمېدو کې دی، خو یو ضروري غونډه کې خبره به ذهن ته دا راغله، موږ اکثر خپلو کې ناست یو په کورونو کې یا په دیرو کې یا په بیټکونو کې ګپ شپ لګو، یو بل سره ملګري یو، هغه ماسخوتن ناوخته شي، 10 شي، 11 شي، 12 شي، 1 بجه شي، او دغه وخت بیا موږ د وده کېدو په اراده باندې ځو. نو که دغه وخت فرض که زه وده کېدو نه مخکې دغه وکړم، تهجد وکړم او بیا لاړ شم وده شم، نو بیا به څنګه وي؟ نه، دې باندې بیا هغه اطلاق نه کېږي. یو خو دا ده چې ته اخري حصې ته لاړې، بهتره دا ده چې تهجد نه پس اوده نه شي، عبادات او دعا ټایم دی دغه. نور نبی علیه السلام نه ثابت دي خوب هم. عایشه بی فرمایي کله داسې مې شوي چې نبی علیه السلام را بیدار شو، 2 رکعات یې وکړه، بیا اوده شو، بیا را بیدار شو، بیا وکړه. نو که اوده شو صحیح ده، خو چې د سهار مونځ درنه فوت نه شي، که دغه خطره پکې وي نو بیا اوده کېده مکروه دي چې وخت قریب وي د سهار. یو خو اوږده شپه وي نو بیا خبره صحیح ده. خو که دغه ټایم کې دی نفل کوي په نیت د تهجدو، 12 بجې دي، 1 بجه ده، بالکل ټیک دي، د تهجدو ثواب به ورته میلاویږي انشاءالله. مولانا صاحب جزاک الله، الله دې تاسو له جزای خیر درکړي. جی زموږ وخت ختمېدو ته نږدې دی، نو ستاسو یو جهان مننه چې تاسو راغلی، یو ډېرې مفصل خبرې اترې مو وکړي. الله دې تاسو له جزای خیر درکړي. جزاکم الله خیر. ناظرین ستاسو هم ډېره مننه، الله دې وکړي چې دا کمې غلطۍ کوتاهۍ مونږ په دې تیرو پروګرامونو کې او په دې پروګرام کې د مولانا صاحب په وساطت باندې تاسو ته په ګوته کړي،
نو دغه کوتاهی او دغه غلطۍ دی الله وکړي چې زمونږ او ستاسو د منځونو نه وځي او زمونږ منځونه دی الله دغسې کي لکه څنګه چې سنت طریقه وه د منځ څنګه منځونه چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم او د هغې صحابه او د هغې تبع تابعینو ادا کړي دي نو مونږ خو ډېر ګناهګار خلک یو کولی چېرته شو هغه شانتې خو د الله نه به توقع ساتو دعا به ترې نه غواړو چې زمونږ اعمال هم په هغه طریقه باندې شي. تر راتلونکي پروګرامه پورې له تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان.